د 20 کسیز کاروان سره مدینې ته روانېږي. په لاره د دښتو، ګرمۍ او سختو طوفانونو سره مخ کېږي، خو سلطان دمه نه کوي ځکه دی د یو مهم مقصد په تکل راوتی و. کله چې مدینې ته رسېږي د مدینې حاکم حیرانېږي، پوښتنه ترې کوي ولې دې د وخت تاته راتګ خبر رانه کو. سلطان ورته د خوب ټول تفصیل بیانوي. د مدینې حاکم ورته وایي که ته هغه کسان ووینې پیژندلی یې شې. سلطان ورته وویل هو بې شکه. د مدینې حاکم د ښار ټولو خلکو ته میلمستیا کوي او ورته تحفې برابروي. د ښار ټول خلک د خوراک وروسته تحفې اخلي او روانېږي، مګر سلطان نورالدین زنګي هغه 2 نفران نه ګوري. دی د مدینې له حاکمه پوښتنه کوي آیا په دې ښار کې نور خلک هم اوسېږي؟ حاکم ورته وایي هو، په وروستیو کې 2 کسان له مراکش راغلي، ډېر مالداره، مهربانه او سخي دي. سلطان ورته وایي زه غواړم هغوی ووینم. کله چې یاد نفران د نورالدین مخې ته راحاضرېږي، سلطان سمدلاسه دوی پیژني. ترې پوښتنه کوي تاسو مدینې ته ولې راغلي یاست؟ هغوی ورته وایي موږ د عبادت او حج لپاره راغلي یو. سلطان ورته وایي تاسې دروغ وایه. سلطان د دوی د خیمې او د کور د پلټلو امر کوي. د پلټلو وروسته دوی یو سوری پیدا کوي چې نیغ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قبر ته تیر شوی و. هغوی اعتراف کوي چې موږ د مراکش عیسویان یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسد د غلا کولو لپاره رالیږل شوي یو. سلطان د دوی د وژلو امر کوي او وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر شاوخوا باید ژوره کنده وکندل شي او د سوځېدونکي فلز سره ډکه شي. له دې سره سلطان نورالدین د محمد صلی الله علیه وسلم د جسد د غلا مخنیوی کوي او بیرته شام ته راستنېږي.